اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات. الله دې وکړي ټول دروغ او جوړې وي. د باران نه پټیدم د ناوي لاندی مې شپه شوه. دغه خبر چاته اوسه پوره نه دی معلوم. مونږ خو د یو کوچ مازدیګر خبره کړې وله. کریکټ بورډ بیا زر زر د مونږ د فیسبوک زورې وکتلو. ویډیو نه وه سمې ټمبه مو په خبریالانو باندې او په کریکټ بورډ باندې زم نه پرېږدم. په یو قانون کې نه پرېږدم چې غلطي کوئ درپسې راځم، باید غلطي اصلاح کوي. خو چاته دومره معلومات نشته چې موږ کم هیډ کوچ دی هغه نشته دی په انډیا کې. چې زمونږ چې کم یو سینیر کوچ دی په انډیا کې لوبغاړو سره نشته. اوس یې خوند وکړې اولې نشته. کریکټ بورډ اوسه پورې د دې په اړه هم څه چاته وجوهات نه دي ورکړي. زمونږ افغانان بیچارهګان فیسبوک کاري، کریکټ سره شوق لري، خبریالان هم کاري ټول. خو کریکټ بورډ موږ ته دوکه راکوي. دا ځکه چې د موږ هیډ کوچ نشته. انډیمولز ورسره دی، هغه د موږ د کریکټ بورډ ډایرکټر دی. هغه سره جیسن دی، هغه د موږ ټرینر دی، هغه د موږ کوچ نه دی. زمونږ هیډ کوچ هم دی، هغه هم د ساوت افریقا دی. خو هغه اوس مهال په انډیا کې نشته. اوس کله دې ته ورکوي. ټیم لاړ دی انډیا ته، آیرلینډ سره یې میچونه دي. څه په کار چې ته څلوېښت ورځې هلته ټیم لیږي او ټریننګ کوي. دغه ټریننګ خو په افغانستان کې هم کولی شلو. دا په دې باندې زه نه خفه کېږم چې لوبغاړي هلته مزې کوي، په دې باندې خفه کېږم. نو شي جان دي شي، خو غلطي د کریکټ بورډ ده که نه. 10 ورځې کافي وي. انډیمولز خو په افغانستان کې هم ټریننګ ورکولی شي که نه. خو هسې هم د موږ د کریکټ بورډ ډایرکټر دی. جیسن خو افغانستان ته هم راځي که نه. که د ساوت افریقا کوچ نه راتللو هغه خو راغلی هم و که نه. اخر دا کوچ څه شو؟ ولې ټریننګ نه ورکوي؟ دا نوی کوچ دی هغه پاکستان کې دی، هلته کمنټري کوي. کریکټ بورډ بله ورځ د ده کانټریکټ په باره کې هم پوسټ کړی و چې دا کله کرکټ ته راغی د نیو کوچ په باره کې. خو نیو کوچ په پاکستان کې دی. خو کرکټ بورډ ته دا نه و پکار چې هغو پوسټ کړی و چې دا کوچ زمونږ انسان چې کله کانټریکټ ساین کړي نو بیا پوسټ کوي. دلته کرکټ بورډ دا غلطي هم کړې ده. خو زمونږ افغانان خبر نه دي. زمونږ افغانانو ته یې نن پوسټ کړی و چې هغه اوس د مارچ کې هغه خپله دنده پیل کوي. هغه چې انګریز چې کله هم کانټریکټ ساین کړي بیا دنده پیل کوي. کرکټ بورډ پوسټ مخکې کړی او څو ورځې مخکې هغه څو ورځې مخکې کانټریکټ ساین کړی دی. اوس خو چې کانټریکټ یې ساین کړی دی نو دنده یې هم پیل کړې ده. ټولو ملګرو نه خواهش کوم چې دغه ویډیو سره شیر کړئ، بیا هم کرکټ بورډ ته ورسیږي. خبریالانو ورونو ادامه لږ ورکړئ او ټولو ته ښې شي بیخي چارې غواړم. د الله په امان.